د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ په سنګره دره کې د والیبال سیالۍ د سنګر ای لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې د 32 لوبډلو ترمنځ نږدې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وې، نن د یوې په زړه پورې پایلوبې په ترسره کېدو سره پای ته ورسېدلې، چې په پایلوبه کې د سنګر ای لوبډلې د محتلام ښاروالۍ لوبډلې ته 3-0 ماتې ورکړه او د اتلولۍ جام په خپل نوم کړه. د یاد ټورنمنټ جوړونکي قاری صاحب زاهد الله فاتح وویل دا سیالۍ په الینګار ولسوالۍ کې د 2 مهمو پراختیايي پروژو د غازیانو پل او د سنګره د سړک د جوړېدو په ویاړ تنظیم شوي، چې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو پکې لوبغاړو ګډون کړی وو. هغه زیاتوي دا د سنګره د ولسونو لخوا چې یو 2 پروژې هغه شروع شوي او تکمیل شوي، چې یو پل او یو 8 کیلومتره په اساسي ډول سړک جوړول وو. د هغې په ویاړ باندې دغه ټورنمنټ جوړ شوی ده چې د افغانستان تقریبا 32 ټیمه لوبغاړي پکې لوبېږي، چې ټول افغانستان ملي لوبغاړي خراسان ټیم قوي ټیمونه پکې دلته لوبه کوي. د اکثره د ټول افغانستان او د اکثره ولایتونو ته سیلانیان هم موجود دي او لوبغاړي هم موجود دي. نو موخه د دغه 2 پروژو په اساس باندې جوړه شوې چې دا یو خوشحالي زه او چې ولسونه راشي، د افغانستان د نورو ولایتونو خلک راشي، دغه الهام واخلي چې دغه ولسونه څومره ابتکار کړی په خپل مالي لګښت باندې. نو په دې خاطر او په دغه موخه باندې دا ټورنمنټ جوړ شوی. بل لوري ته په دغه سیالیو کې ګډون کوونکي لوبغاړي د ټورنمنټ په ترسره کېدو خوښ دي او له اړوندو مسؤلینو غواړي چې دې ته ورته د نورو سیالیو زمینه هم ورته برابر کړي. یو ښه فرصت چې موږ د ملي ټیم د لوبغاړو یو ښه تجربه لاسته راوړله او عینکې به انشاءالله د لغمان والیبال لپاره ډېرې ښې لاسته راوړنې موږ ولرو. والیبال د فدراسیون رئیس نه او د اولمپیک له مشرتابه نه موږ دغه خواهش کوو چې موږ ته دغسې بار په دغسې ټورنمنټونه برابر کړي چې موږ دا د لغمان لوبغاړي خصوصا هغه نوي لوبغاړي چې تجربه ډېره کمه ده دوی ته یو څه تجربه واخلي د ملي ټیم د لوبغاړو نه. او په همدې خاطر باندې باید موږ ته نور هم ټورنمنټونه جوړ کړو. موږ له دې نه ډېره مننه کوو چې دغسې زمینه مساعدې موږ ته او زموږ نوي لوبغاړو لپاره چې موږ ښه تجربه لاسته. همدغه راز د لغمان ولایت د والیبال فدراسیون مشر احمد شاه صدیقي دا ډول سیالۍ د ځوانانو لپاره مهمې وبللې او ډاډ یې ورکړه چې په راتلونکي کې به د والیبال نورې سیالۍ هم تنظیم شي. ورزش د ولسونو د ځوانانو زړونه یوځای کوي، مینه او محبت پر ولۍ پکې ده. نو انشاءالله تاسې خپله شاهد د حال وئ چې شپې ما ته د کونړ او د ننګرهار د ولسوالیګانو نه حتی د لوګرو میدانشان نه مشران ورزشکاران ځوانان راغلي وو تر څو د سنګره د لغمان د سنګرې سیمې نه خپله سیمې نه دیدن وکړي او دا ښکلی میدان اتیا ټیمونو ترمنځ یو منتخبه لوبې روان دي چې هغې ته به موږ د لغمان منتخب ټیم جوړوو او یا د ځوانانو ټیم جوړوو. بل د دې نه موږ مسلسل ټورنمنټونه روان ده د قرغیو کې انشاءالله غټ لوی ټورنمنټ به جوړوو لکه د افغانستان په سطحه. انشاءالله د غازي موسم کې زموږ ټورنمنټونه روان ده په مسلسل توګه سره. د یادونې وړ ده چې د والیبال لوبه په الینګار ولسوالۍ کې ګڼ شمېر مینوال لري او وخت نا وخت ترسره کېدونکې سیالۍ پکې تل د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوي دي.